د ډیوې قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست او دا خبري خپرونه تاسو د واشنگټن ډي سي او ورجینیا څخه ګورئ. نن د جمعې ورځ د جون د میاشتې 5مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازدیګر څه کم 5 نیمې او په افغانستان کې هم څه کم 15. دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8:14 دي. ستاسو کوربنی منزه شهید لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له کورونا وایرسه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 او په امریکا کې 1,80,000 ته ورسید. له دغه وایرسه د اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6,650,000 څخه اوښتی دی او په پاکستان کې نږدې 90,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د پاکستان د خزانې وزارت وایي چې کېدای شي د کورونا وبا له کبله 10,00,000 تنه یې بېروزګاره شي. او بلې لوري ته نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF په پاکستان فشار راوړی یا ټینګار یې کړی دی چې د سرکاري کارکوونکو تنخواګانې زیاتول دې ودروي او په راتلونکي مالي بودیجې کې دې خپلې خرچې هم کمې کړي. سرټکي تاسو واوریدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. له کورونا وایرسه په نړۍ کې د مړو شمیر 3,91,000 او په امریکا کې 1,80,000 ته ورسید. له دغه وایرس څخه د اغیزمنو کسانو شمیر په ټولې نړۍ کې 6,6,850,000 څخه اوښتی دی. پاکستان کې په کورونا وایرس اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته رسیدلی دی او له دغه وایرس څخه د مړو شوو کسانو شمیر 830 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له دغه وایرس څخه 88 کسان مړه شوي دي. بلې لوري ته د پاکستان د خزانې وزارت د جمعې په ورځ سېنټ ته په یو لیکلي ځواب کې ویلي دي چې کېدای شي د کورونا وایرس په نتیجه کې د ټول بند یا لاک ډاون له کبله په لومړي پړاو کې د هیواد 10,00,000 تنه بېروزګاره شي، خو اپوزیشن ګوندونو دا شمیره تر دې څو چنده زیاته ګڼلې ده. د خزانې وزارت وایي چې په دغو 3 میلیونه کسانو کې چې کېدای شي روزګارونه وبایلي، 10,00,000 د صنعت له څانګې سره تړلي دي چې په کارخانو او فیکټریانو کې کار کوي او 10,00,000 هغه دي چې په غیر صنعتي ځایونو کې کار کوي. د جمعې په ورځ د سېنټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د خزانې وزارت جواب رد کړی دی او ویلي دي چې په پاکستان کې تر کورونا وایرس مخکې لا 2 میلیونه یعنی چې 10,00,000 خلک بېروزګاره شوي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان خان کاکړ ویلي دي چې له 10 تر 25,00,000 کسان خو هغه وخت بېروزګاره شوي وو چې کورونا وایرس پاکستان ته نه و راغلی او اوس خو به تر 10,00,000 زیات خلک نور هم بېروزګاره کیږي او د غربت کچه به تر 50% هم زیاته شي. خو حکومت بیا هم په دې برخه کې غلط بیانیې ورکوي. ښاغلي عثمان کاکړ دغه خبرې کړې دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت وایي چې سږ کال د بېروزګارۍ له کبله هم په ټیکسونو راغونډولو کې له 700 نه تر 900 اربه روپیو پورې کمي راتلی شي. د خزانې وزارت د سېنټ غونډې ته په وړاندې کړي لیکلي ځواب کې دا هم ویلي دي چې د کورونا وبا له کبله په پاکستان کې د غریبۍ کچه تر 3.5% پورې زیاتېدی شي چې دا مهال 24.3% ده. بلې لوري ته د پاکستان د شمیرنې اداره یا بیرو اف سټیټسټکس وایي چې په روان مالي کال 2019 په 11 میاشتو کې ملکي واردات او صادرات راکم شوي دي او اقتصاد پوهان وایي چې دې سره به د خلکو په روزګار او ملکي اقتصاد بدې اغیزې پریوزي. پوهان وایي دا به نه یوازې بېروزګارۍ زیاته کړي بلکې د خام مال د کمي له وجې د غیر ملکي زر مبادله یو لویه برخه به د تیار څیزونو په اخیستو هم خرڅ کیږي او کارخانې به هم نوې نوکرۍ ورکول ډیر کم کړي.
بل لور ته نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF په پاکستان فشار اچولی دی چې سرکاري کارکوونکو تنخواګانو زیاتول دې ودروي او په راتلونکي مالي بودیجې کې د خپلې خرچې کمې کړي او د پاکستان حکومت سیاسي مخالفه ګوند مسلم لیگ نون تور لګولی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پارټیو مشرانو د نیولو لپاره د احتساب قومي ادارې نب چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال بلیک میل کوي. سود افغانستان ولوري ته چې اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 915 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ چې د جون 15 نیټه ده ویلي دي چې په دې نوو پیښو سره په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شوو کسانو شمیر 18989 تنو ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیره شپه او ورځ کې چې یعنی 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1500 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې پکې 915 مثبت او پاتې منفي راغلي دي. په داسې حال کې چې د امریکا په واشنگټن ډي سي او ځینو نورو ښارونو کې د شپې له 8 بجو وروسته په ګرځبندیز لګل شوی دی، زرګونو کسانو په بیلابیلو ښارونو کې بیا هم مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وژلو د غندنې او د هغه په قتل د تورونو پولیس افسرانو د محاکمې لپاره کیږي. څو ورځې مخکې یو پولیس افسر د جعلي پیسو د کارولو په تور د جورج فلوید له نیولو وروسته د هغه پر ستوني پښه کېښوده او له پیښې وروسته په روغتون کې ډاکټرانو وویل چې هغه مړ شوی دی. دغې پیښې اوس په ټولې امریکا کې د قهر او غوسې مظاهرې راپارولې دي. په واشنگټن ډي سي کې د جمعې په شپه سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دلته د شپې له 8 وروسته ګرځبندیز دی، خو مظاهرچیان تر ناوخته د سپینې ماڼۍ شاوخوا راوتلي وو او خپلې مظاهرو ته یې دوام ورکړی وو. نو همدغه وو ننني سرټکي او خبرونه چې تاسو ته مې وړاندې کړل، او بیا به هم راځم ستاسو په وړاندې د نوو او تازه خبرونو سره. بیا هم ستاسو د ملتیا څخه ډیره مننه.